ستړي مشئ په خیر راغلی د پایتن نهمه ویډیو کې زه تاسو ټول ته هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې تیر ویډیو کې مونږه لیست ټاپک چې دی هغه کور کړی و. په دې ویډیو کې به مونږه ټپلز ټاپک چې دی کور کوو. زه به تاسو ته وایم چې ټپلز او لیست کې څه ډیفرنس دی، څه فرق پکې دی. د ټپل څو میتھډز به مونږه ټرای کوو او دې نه علاوه تیرې کوم ویډیو چې وه لیست هغه او ټپل د دې دواړو لغوندې کې پریکټس به هم وکړو. راځئ چې زر زر شروع کړو. داسې د ورشو او اوهوهوهو پایچام ته ورشو، پایچام دلته کولاو شو زمونږه او سیده به ورشو نوي پایتن فایل ته. پایتن فایل به ورکو ټپل او ټوټوریل څوم دی، ټوټوریل 9. ښه پایتن فایل هم جوړ کو او دا نور به لږ کټ کو. دا پخواني دلته کم وخت نه پراته دي، کټ کړل. دا ځای به بند کو. مخکې به زه تاسو وایم چې ټپل چې دی هغه تقریبا د لیست په شانته جوړیږي. نو زه به دلته ولیکم زه یو ټپل جوړوم. ټپل به څنګه جوړی؟ زه چې دلته ولیکم یو ټپل او د دې د ټپل جوړولو قانون دا دی چې ته به دا بریکټ اچې، راوند بریکټ چې ورته وایو مونږه، او دې کې به مونږه لیست په شانته الیمنټس دې کې لګولی شو. دا شانته مثال او دا چې مونږ اوس پرنټ کو سمپل. دې نه مخکې به زه دلته ولیکم چې ټپل پرنټ کوم او دلته به زه وکم پرنټ یو ټپل. او که تاسو وګورئ دا سیم هغه شی دی، تقریبا د لیست په شانته دی، خالي په دې کې موږ څه کوو چې د راوند بریکټس نه شروع کوو او په لیست کې داسې قصه وه. زه یو لیست جوړوم. دلته چې دی زه به وکم یو لیست او دلته به ورکم داسې. دا لیست شو. دا یو لیست دی او دا یو ټپل دی. د لیست ما تاسو ته تیر ځل میتھډس هم ښودلي وو، خو دې دواړو کې زه به دلته پرنټ لیست هم کومه، یو لیست. دا تاسو وګورئ دغه شیز دی، خو د دواړو کې میجر کم ډیر مین فرق چې دی هغه کم یو دی. فرق دا دی چې که زه وغواړم دا لیست چې دی دې کې د دریو په ځای څه بل څه راولم، زه دا بدلولی شم. دا بدلیږي، لیست بدلیدلی شي او ټپل چې دی نشي بدلیدلی. راځئ چې درته ښکاره یې کړم. اول به درته ښکاره کړم چې لیست څنګه بدلیږي. ګورئ ورته زه به دلته وکړم چې یو لیست، دلته به د دې انډیکس 0 راونیسم، انډیکس 0 به راونیسم. 0 مې راونیسو، زه به وایم چې انډیکس 0 چې دی دا دغه وکړه، دریو په ځای دلته دغه ولګوه، 10 ولګوه. او دلته مې ولې چینج کړو، دریو په ځای دلته چې دی 10 ولګوه. اوس چې دی زه دا یو لیست مې پرنټ کړی دی، دلته به تاسو ته ښکاره شي دا یو لیست چې دی دا دی. دلته رالی 10 15 1 اویا 9 90. نو دا چې دی دا بدل شو. نو لیست چې دی ته دغه شانته بدلولی شي. اوس که موږ کوشش وکړو چې دا ټپل بدل کړو، دلته به زه وکړم یو ټپل او بیا به زه د دې انډیکس راونیسم، لکه اولنی انډیکس به بیا راونیسم، دا 0 انډیکس دی او زه به دا بدل کړم. زه به دې ته ویم چې دا راله د یو په ځای راله 50 راوله. صحیح ده؟ مخکې نه راته لږ شی راته خړ کړو، د دې مطلب دا چې دا به کار نه کوي. او اوس چې دا موږ رن کړو، دلته چې دی موږ ته ایرر راکړو. د دې مطلب دا دی چې ټپل چې دی هغه نشي بدلیدلی، دا ته نشي بدلولی. دا چې تا څنګه جوړ کړو مقه شانته به وي، دې کې څه بدلون نشي راتللی. نو په لیست او په ټپل کې دغه یو مین فرق دی.
فلحال به موږ دې نه لیست لري کوو ولې چې دا موږ تیر ویډیو کې کړی دی. ها د ټپل یو دوه میتھډز به زه تاسو ته وښایم. د به لکه په دې ټپل کې که زه ووایم چې ما ته پرنټ زه غواړم چې د دې دا دوه چې دی دا په کوم ځای کې دی، نو زه به د دې دپاره زه څه ووایم چې پرنټ یو ټپل ډاټ انډیکس به استعمال کړم او زه به دلته 2 ولیکم ولې چې ما ته د دې انډیکس معلومول دي. پرنټ یې کړم دلته ماله دې 2 راکړو ځکه چې دا 2 چې دی دا په دویم انډیکس پروت دی لکه 0 1 او دا په 2. خو زه د واویا انډیکس معلومول غواړم نو دا په څوم باندې پروت دی، څوم انډیکس باندې 0 1 2 3 دا څلورم باندې پروت دی، نو پکار چې څلور دلته پرنټ شي، دا دی څلور پرنټ شو. صحیح ده. نو انډیکس دغه میتھډ دی. یو بل میتھډ به وکړو چې دې کې به زه ویم یو ټپل ډاټ کاونټ موږ له دا کار کوي چې اوس موږ دلته وکړو چې دا 15 چې دی 15 دا څو ځل مخې ته راځي په دې ټپل کې، نو چې څو ځلو مخې ته راتلو هغه به موږ ته دلته وښیي. چې دا موږ دلته ورکو او دا 15 چې دی دا موږ ته یو ځل مخې ته راځي. دا وګوره په دې پوره ټپل کې یو ځل چې دی دا مخې ته راغلی. کو دلته اوس موږ یو 2 15 نور ورکو او بیا ورته وایو چې اوس 15 څو ځل مخې له راځي، اوس چې دی 15 چې دی 3 ځلې مخې ته راځي، 1 2 3 ځلې مخې ته راغلی. دا چې دی میتھډز دي د ټپل لپاره. نور هم دي خو دا اکثر دا چې دی استعمالیږي. داسې چل به وکړو اوس چې که موږ غواړو لیست سره پریکټس وکړو، یو وړوکی پروګرام لیست سره جوړ کړو، نو موږ به داسې چل وکړو چې مخکې به دا ځای به لږ ځان ته پاک کړو، دا ټول ځای به ځان ته پاک کړو. پروګرام جوړولو لپاره موږ ته یو مثال اخیستلی چې پروګرام څنګه پروګرام جوړول دي. یوزر به چې دی 15 د ځناورو نومونه اخلي او هغه 15 ځناورو نومونه چې دي هغه پکار چې موږ یو لیست کې کیدو. صحیح ده. نو دا چې دی زموږ پروګرام دی. لکه زه به دلته ولیکم یوزر 15 ځناورو نومونه به راکوي او دا 15 نومونه په یو لیست کې اچول دي. نو دا زمونږ پکار چې دا پروګرام موږ جوړ کړو. اوس دې دپاره موږ ته څه پکار دي؟ موږ ته پکار چې د یوزر نه 15 ځلې تپوس وکړو چې هر یو تپوس کې هغه موږ له یو ځناور نوم راکړي. موږ به داسې چل وکړو دلته به جوړ کړو چې یو تپوس نه چې به وکړم تپوس یو او دلته به ورکړم چې انپوټ او په دې کې به دننه ولیکم ځناور نوم راکړه. دا به چې دی زه څو ځله وکړم یو 15 ځلې 2 3 4 5 نو پکار چې زه دا ویریبلز نوم چینج کړم دریم تپوس پنځم تپوس پورې او دوی به چې دی موږ له همدا شانته نومونه راکوي. دې نه بعد به موږ ته څه کول دي؟ موږ ته به یو لیست جوړول دي انیمل لیست او دې کې به زه چې دی لیست داسې تیار کړم او دې کې به زه دا تپوسونه واچوم. صحیح ده. تپوس 1 تپوس 2 تپوس 3 تپوس 5. صحیح ده. دا ما دلته په لیست کې واچول او دې نه بعد به زه ورته ووایم چې پرنټ انیمل لیست. راځئ چې خپل پروګرام رن کړو. دا دی دا به ورته اوچت کړو
یو نوم ورکړم کیټ ډاګ منکی او هورس. دا لکه چې پنځم دی دغه شان ډېر ښه. 5 نومونه مې ورکړل، هر بار یې رانه تپوس کو او بیا هغې نه بعد دې چې دی دغه ټول ځناور نومونه چې دي په دې لیست کې راله واچول. نو دا چې دی تاسو لغونده کې کیدای شي ذهن کې راغلی چې دا لیست چې دی موږ څنګه استعمالولی شو. دا شانته به موږ یو بل دغه وکړو، پکار دی چې پریکټس وکړو نمبرو سره. هغې دپاره به موږ داسې چل وکړو چې یو بل پروګرام به جوړ کړو. هغه پروګرام کې به موږ څه کوو، د یو ماشوم نه به تپوس کوو د هغې سکول نمبرز په باره کې، او دا ټولې نمبرز په یو لیست کې اچول به وي. صحیح ده. سیم هغه کار به وکړو، موږ به چې دی بیا نمبر اخلو او ماشوم نه به تپوس کوو نمبر راته ووایه، او نمبر به راته ووایي ماشوم، او دویم ځلي ځل درېیمنی څلور نمبر یې به راته ښیي. دلته موږ به دا هسې لږ بدل کړو او بیا به داسې چل وکړو چې دا چې دی بیا به یو نمبر لیست به جوړ کړو. په دې کې به موږ یو داسې وکړو نمبر 1 نمبر 2 دا څلور مو کړل، او دا چې دی دا به موږ واپس چې دی پرنټ کړو، پرنټ نمبر لیست. سیم هغه کار به وکړو خو دې ځل چې دی په نمبرو کې. دلته چې اوس زه 4 نمبر ورکړم، 5 نمبر ورکړم، 3 ورکړم، 1 ورکړم، ډېرې چې دی ماته نمبر راکړلې. خو دا خو دوی ماله په سټرینګ کې راکوي. دا وګوره دا په سټرینګ کې بند دی، 4 نمبر په سټرینګ کې بند دی، 1 نمبر 3 نمبر دا ټول سټرینګ کې بند دي. خو ماته دا سټرینګ کې نه دي پکار، ماته دا په دغو کې پکار دي، په انټیجر کې پکار دي، د نمبر په شکل کې. په دې کې به اوس موږ څه کوو چې موږ ته پکار دی چې دا په دغو کې راشي، په انټیجر کې راشي. نو هغې دپاره ما تاسو ته ښیلي چې تاسو موږ به دلته د انټیجر فنکشن استعمال کوو، یو دلته بریکټ یو دلته بریکټ. دا به ما باندې لږ ډېر وخت ولګوي. انټ ښه پکار دی چې اوس هر څه چې دی ما سره په انټیجر کې راشي. صحیح ده. ولې چې انپوټ چې دی کوم د یوزر انپوټ چې دی هغه انټیجر ته پخپله اوړي اوس د دې میتډ وجې نه. راځئ چې اوس دا پرنټ کړو. اوس پرنټ کړم 5 3 8 2. اوس چې دی را سره دا د انټیجر والا یو لیست چې دی ما سره پرنټ شو. ښه دې نه علاوه کوم اوس موږ وغواړو چې نمبر چې دی موږ سره سورټډ نمبر راشي، لکه اول وړه نمبر راځي، بیا غټه راځي، بیا غټه راځي. هغې دپاره موږ ته د نمبر لیست یو میتډ استعمال کول دي، سورټ ورته وایو. دا دی چې دا موږ داسې وکړو او موږ بیا پرنټ کړو دا. نو دلته موږ راغللو، پکار چې دا اوس زه اوس دلته غټ نمبر وکړم 9 5 6 2. دا وګوره ما ته چې دی ټول سورټډ کړو، راته اول یې راته 2 پرنټ کو، بیا 5 بیا 6 بیا ټول نه اخره کې غټ نمبر 9 یې راته پرنټ کو. نو دا چې داسې چې دی موږ لیست سره چې دی لوبې کولی شو. یو آخرنی پریکټس به وکړو د لیست سره. دا به لرې کړو، یو پروګرام به جوړ کړو، د لیست ټول آیټمز یو بل سره جمع کا. نو دا موږ ته جوړول دي
په موږ سره چې موږ اوس یو لیست جوړ کړو، لیست کې چې څونه آیټمز دي هغه پکار دی چې یو بل سره موږ جمع کړو. راځئ چې موږ شروع کې یو لیست جوړ کړو. لیست او دې ځای کې به زه ورکړم 4 5 2 1. دا زما یو لیست شو او زه به داسې چل وکړم چې پرنټ به کړم او بیا به زه چې دی یو انډکس رانیوم او جمع کوم به بل به رانیوم بل سره به جمع کوم بل به رانیوم بل سره به جمع کوم. دا زه څنګه کولی شم؟ انډکس اولنی انډکس ماته پکار دی. لیست د دې انډکس اولنی انډکس چې دی دا 0 دی، 0 به راونیسم 0 دا به جمع کړم. بیا به راونیسم د بل انډکس اولنی انډکس دا مې راونیسو او بیا به جمع کړم لیست 2 پلس لیست 3. اوس کو دا موږ دلته ریزلټ یې راوباسو. د دې ریزلټ چې دی راځي 12 لکه 4 او 5 9 او 9 سره چې 2 جمع کې 12 او 1 12. صحیح ده؟ اوس چې دی دا چې دی دا ډېر ګران کول، دا ډېر وخت هم پکې لګېدو. موږ سره نور طریقې هم شته دی چې دا موږ جمع کړو یو بل سره، خو اوس فلحال موږ هغونه لرې نه یې رسېدلي، نو موږ به چې دی دا هم په دې طریقه باندې کوو، ولې چې موږ دې طریقې سره آشنا یو. او لکه بلې طریقې کواسې زه مثال درکړم. موږ سره یو میتډ دی، کو زه داسې چل وکړم پرنټ او زه دلته داسې ولیکم چې سم مطلب دا د جمع کولو یو دغه دی میتډ دی او زه دلته لیست ولیکم. زه دې ته وایم چې ماله دا لیست چې دی دا ماله ټول یو بل سره جمع کا. پکار ده چې دا وګورئ دوی راله هم 12 راکو، دې چې دی هم 12 راکو، دې له دونه ضرب وکړو. د دې میتډ وجې نه دا دونه ضرب وشو چې کله موږ خپله کوو په لاس باندې هغه دونه غټو. نو دا نورې طریقې به بیا نور مخې ته راځي. او اوس دپاره فلحال همدومره. ډېره مننه. د الله په امان.